یا بنی اسرائیل اے اسرائیل زامنو اے اسرائیل اولاد اذکروا یاد کئی نعمتی اللتی نعمت زماغا انعمت علیکم چی پتاسو انعام کڑیو و اوفو بعهدی او وفاو کئی زما پو عهد باندی زما پو وعد باندی کم وعدمو چی ما سر کڑی دا اوفی بعهدکم زب وفاوکم باغ وعدی سر چی تاسو سر می کڑی دا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وخاص زمان فرحبون تاسو وڑا شیا بنی اسرائیل دادی ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دی بچی اسحاق علیہ السلام زوی چکم دا یعقوب دی اغ اولاد دا یعقوب علیہ السلام تا اللہ زول الزامن ورکڑیو او لس زامن دی وی بمینو او دو زامن دی بلینو اغا دو چکم یوسف علیہ نبینا علیہ السلام و بنیامین دا دول الزامنو اللہ عز و جل دی یعقوب علیہ السلام کو دی اولادہ کی برکت واچول او دوی زیاد کرل او دیر زیاد انبیاء کرام و پیغمبران کی نسل کرام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام داود علیہ السلام سلیمان لوی پیغمبران یحییٰ و زکریا آن تردی پوری چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رازی دین اوران دیشی سمران بیائی کرام طول کو بنی اسرائیل و کراولی او دوی تا دی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تا تورات هم پاس شوئی او همداشان عیسیٰ علیہ السلام انجیل چی دا هم دی تورات تایید کرا علیہ دا لوی کتابن هم مرسل کلچ نبی علیہ السلام مدینی تا حجرت کری نو پدی وقت کی یهود چکم دی دا پا مدینہ کی آبادو دری لوی قومنو بنو قریظہ بنو نذیر بنو قینقاع او دوی ستانه خلقو علماء دیندار خلقو عرب بدوی تبیر کو غټ سترګ باندې کتل دی دوی عزت او اکرام به کولو دی دوی په خبره باندې به اعتماد کولو نبی علیہ السلام چې کله مدینه ته راځي ډیر زیات کوشش دی خبرې کوي چې يهودو ته قناعت ورکړي ترڅو دوی په اسلام کې داخل شي ځکه دوی داسې ولکه خلکو د لپاره د امام په حیث باندې کچیرته دوی په اسلام کې داخل شي وای دا ورسته خلک ټول ورخصي په کثیر تعداد باندې برابر وای د مکی مشرکان او داسې عرب نور کافرانو قرآن هم وخت باندې کوشش دي خبرې کولو چې يهودو ته او بني اسرائیل ته قناعت ورکړي ترڅو دوی په اسلام کې داخل شي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دښمنۍ نه لاس واخلي نو په دغه آیاتونو کې هم الله عز وجل دا خبره ذکر کړې الله خطاب کوي دوی ته چې اے بني اسرائیل تاسو خو زما غ نعمت یاد کړئ چې په تاسو مې کړی ده په تاسو مې ډېر نعمتونه کړي وو په تاسو کې انبیاء کرام ډېر زیات وو او تاسو مې په هغه وخت کې د ځمکې د خلکو غوره خلک مختار قوم مې درنه جوړ کړی وو نور ډیر زیات نعمتونه دي په تاسو باندې او بل دا چې تاسو موږ سره وعده کړې ده په تورات او انجیل کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تایید وعده ده په تورات او انجیل کې اخیستل شوې ده چې آخري نبی برازي نوم به احمد وي صلی الله علیه وسلم کله چې راشي تاسو باندې ایمان براوړی او تاسو به دغوی نصرت په کوئی مرسته به کوي او دغوی کومک به کوي پیغوی باندې به ایمان راوړي او په دې کتابونو کې نخې نښانې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیه السلام د اخر زمانه پیغمبر اخري نبی د کوم قسم صفات لري څه قسم کې چهره مبارکه وي کوم ازمکه کې برازي څه رقم کیفیت سره برازي دا ټول خبره په تورات او انجیل کې ذکر وي دوی نه دا خبره وعده خستل شي او چې دا خبره به خلکو ته رسوي نو الله دوی ته وایي چې ای خلکو تاسو زما نعمت هغه یاد کړئ او زما په وعده باندې وفا وکړئ زه به در سره خبره وعده باندې وفا وکړم تاسو ته نور هم عزت درکړم او بیا الله وایي چې خاص زما نه ډارېږئ د نور خلکو پروا مه ساتئ وآمنوا او ایمان راوړئ بما په قرآن باندې انزلت چې ما نازل کړی ده
آخری نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ودا حال کې مصدقا چې دا تصدیق کوونکی دا تایید کوونکی د لما هغه کتاب لره معکم چې تاسو سره دي چې تورات او انجیل دا قرآن دا خبره کوي چې تورات او انجیل دا په حق باندې کتابونه الله موسی او عیسی ته رالیږلي دا آسماني کتابونه او موسی او عیسی دی الله عزوجل انبیاء کرام دي قرآن دې خبره تصدیق کوي نو تاسو ولې په قرآن ایمان مراد قرآن خود تاسو سره مرسته کوي ولا تكونوا او تاسو مکیږي يهود اول کافرنا اول دي کافرانو به په قرآن باندې اولنی کافرانو جوړېږي اولنی کافران سمانا د دې نه مخکې هم کافران شته اول کافران خو د مکی هغه خلکو دې مقصد دا ده چې تاسو د کافرانو مخکخان ما جوړېږئ دا نور خلک تاسو ته ګوري تاسو عقیدې ته ګوري تاسو دریځ او کردار ته ګوري نو تاسو ته ګوري چې ځي داخله په اهل کتاب دې سره تورات او سره انجیل دا دغه قرآن په حق وي او دا محمد په حق وي صلی الله علیه وسلم دې اهل کتاب په قرباني ایمان راوړي نو تاسو د نور خلکو لپاره خاندي او فتنه او کچیر ته کفر وکړي نو تاسو به نه مخلصان شي او ایمان مراولو بیا به هم رهبران شي ولا تشتروا او تاسو ما خلي يهود آیات زما پایتون باندې ثمن قليلا لګي پیسې و ايا او خاص ما فتقون ودا شي په خبره کې زما په آیاتونو باندې پیسې ما خلي زمانہ د يهود علماء په تورات خرڅولو انجیل به خرڅولو د يهود علماء هغه پر رشوت باندې امختشیو هغه د تورات د دوه حصے جوړ کړی وي یو تورات چې کوم هغه په صحیح شکل کې پاتې شوی او دا بل تورات کې تحریف کړی وو نو چې کله بچا رشوت ورکړلو نو بیا به یو تورات راوخستلو دیغه ظالم په حق کې به فیصله وکړه دیغه باطل په حق کې به فیصله وکړه او که رشوت بنو دیدی لوی خلکو فیصله بواده بچایانو بواده مشرانو بواده پیسدارو بواده نو بیا به چې کوم دا هغه بل تورات راوخستلو او پیغه باندې به هغه فیصله وکړه نو څه به کول خلکو باندې به قلمونه یخو په خلکو باندې به شکرانی یخوي د دې پیسو دی وجنه دوی چې کوم د قرآن باندې ایمان نه لري او همدا شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات پټ کړی وو هغه هم د دې لپاره چې دوی د لاسه دغه مشری ختم نشي دغه پیسې د لاسه ونوزي د دوی حیثیت ختم نشي نو الله فرمایي ولا تشتروا تاسما خلی بیاات زما فیتون باندې ثمن قلیلا لګي پیسې څمنه ډیر اخستې شي لګي ما خلینا اشاره دې خبره ته چې کله دنیا ټول سره زره او سپین زر واخلې نو دا د قرآن او د الله د آیاتونو په په مناسبت کې هیڅ شی نه دي اخرت دې تباکلو ځان دې تباکلو دا هر څومره پیسې چې دالې کې پیسې و ايا يفتقون او خان زمانه وډا شي نو په دې آیت کې ارشاد ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته هم دي علماء ته هم چې دا علماء ده هم قرآن نه خرڅوي د قرآن آیتونه باندې خرڅوي نن ورځ امت کې داسې خلک شته د علماء په شکل کې چې دوی منافقین دي دوی باطل ته د قرآن آیتونه پیش کوي کفر ته د قرآن آیتونه پیش کوي چې او تاسو په حق باندې دا طاغوت په حق دا غیر الله په حق دا موضوعي قوانین دا وضعي قوانین په حق دي او د قرآن آیتونه ورسره یو چسپانه ور باندې او د لوی ظالمانو په څنګهونو کې ناس دي او علماء کرام هغه باطل علما دوی سره ناس وي باطل ته تشریح ورکوي کفر ته تشریح ورکوي دیموکراسي ته او جمهوریت ته تشریح ورکوي دا هم دي الله آیتونه خرڅول ولې ځکه په مقابل کې څو واړي منصب ورته حاصلېږي پیسې ورته حاصلېږي عزت او اکرام ورته حاصلېږي او یا چې دا او یا ډاریږي تهدید شوی وي په مختلفو شکلونو باندې قرآن خرڅوي او په قرآن باندې پیسې اخلي نو دا چې دا عمل دی يهود العلماء هم بد عملو نو دا که په امت مسلمه کې راشي دا هم بد عمل ولا تلبسوا الحق او تاسو مګډوي حق لره بالباطل دی باطل سره حق او باطل مسر مکس کویا دا مسر مخلوط ویا وتكتم الحق او مپټوي حق لره وانتم تعلمون تداس حال کې چې تاسو کویږي اے يهود علماء خو کویږي چې دا کفر دا خو ګناه ده دا خو تبعی حق او باطل مسره ګډوډوي کله کله به داسې کوي چې داسې مخلوط باندې خبره بدی کوله دي يهود علماء دي خلکو ته ویلي
چې دغه پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دا بالکل صحیح پیغمبر خدا د دې مذاکرات په تورات کې راغلي د پیشنګوي راغلي دا هغه پیغمبر دا خو لیکن دا عربو تعالی پاک را لګل مونږ يهوديانو ته نه درا لګل دا قوميانو تعالی را لګل نو خلط ملت خبره وکړه یو طرف ته اقرار کوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بل طرف ته باطل خبر راخلي او سره مکس کوي او بل ګناه به علماء دا کول چې ځین حق به پټ کړلو د نبی صلی الله علیه وسلم صفات ذکر شوی په تورات کې چې دای به میانه قد والا وي نه بډیر اوچت وي او نه بډیر ټیټ وي درمیانه قد بلري او سترګې به تک کې توري وي سپین به سپین وي او تور به تور وي غټ غټ سترګې هغه مکمل چهره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه سپین رنگي وي سور او سپین وي سپینواله ته مایل وي او په دې مواصفات باندې وي دوی به کوم دا دوی به دا حق پټ کړلو د دې په ځای کې به تحریف وکړلو بیا به زینو خلکو ته ویل خپل منځ پیدا ویل چې نه نه دا پیغمبر نه دا هغه په تورات کې لیکل شوی دا چې هغه یو جب قد او قامت بلري او شنسترګي وي او مختلف قسم تحریفونه به کول چا چې د يهودو د بني اسرائیل علماء نو الله ورته وایي ولا تلبسوا الحق بالباطل او حق او باطل مسره ګډوډوي وتكتموا الحق او حق مپټوي وانتم تعلمون وداس حال کې تاسو علم لرئ دا اندغه وسیل چې کوم دغه حکم دی امت مسلمه علماء ته هم دا چې دوی به حق وایي او باطل به د حق سره نه یو ځای کوي او حق به نه پټوي اگر که پټي دوی قیمت ورته تمامي واقيموا الصلاه او منځونه قائم کیا واتوا الزکات او زکات ورکوي ورکعوا او تاسو رکوع کوئ مع الراکعين دی رکوع کوونکو سره الله يهود توای چې منځونه خو کوي بالکل منځونه وکي زکات ورکوي خو دی مسلمانانو په شان باندې منځونه وکي مؤمنان شي او دی رکوع کوونکو سره رکوع کوي دی يهود په منځ کې رکوع نشته نو الله پاک ویل ورکعوا مع الراکعين رکوع کوي دی رکوع کوونکو سره په جمع باندې منځونه کوي مسلمانانو سره کوي دی مسلمانانو مسپل کوي او دا کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم يهوديان هم منځونه کوي لیکن هغه جلال منځونه دي او نصارای هم کوي همدا شان زکات هم ورکوي صدقې هم ورکوي لیکن دی اسلام او د امت مسلمه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت چې کوم منځ دا یو جامع منځ ده د ټول مخلوقات منځونو ته شامل ده د ټول ملتونو مذاهب منځونو ته شامل ده د فرښتو منځ په دې کې ده د پیریان منځ په دې کې ده او د مرغانو څومره مخلوقات چې دی الله عزوجل فرمایي دا هر یو خپل منځ کې الله دا ټول راجمع کړی دا د مسلمانانو په دې منځ کې د امت محمدي په دې منځ کې شامل دي نو الله يهودو ته وایي چې تاسو رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره او همدغه حکم امت مسلمه ته ده چې ای مسلمان المنځ خو کوا لیکن با جماعت منځ کوا جماعت تزا الته په جمع باندې رکوع کوو په جمع باندې سجده کوو په جمع باندې منځ کوو اتامرون الناس بالبر ايات امر کوي خلق ته بالبر پنيکي سره وتنسون انفسكم او هيروي انفسكم بل ځاننا وانتم تتلون الكتاب پداس حال کې چې تاسو کتاب ولیا تورات تلاوت کوي او خلق ته پنيکي امر کوي او خپل ځان مو هیر کړی دا افلا تعقلون ايات تاسو نه پیږي په دې خبره چې دا څومره د عقل خلاف کار ده دا څومره یو کوم کلتوب ده چې یو خلق ته د خیر خبره کوي او خپل ور باندې عمل نه کوي دوی علماء با خلق ته خو به ویل دا سیمه کوي دا کوي او دا مکوي لیکن خپل ور باندې عمل نه کولو رشوت نه به خلک باندې کول او خپل به رشوت خورلو دی باطل پرستو دی اتباع نه خلک باندې کول او خپل به باطل پس لګیاو او دی الله آیاتونه به چې کوم دا خرڅول به او حلن کې په تورات کې به خلکو ته ویل چې دا کار مکوي نو الله فرمایي چې نو څنګه خلکو ته امر کوي په نیکی باندې او په داسې حال کې چې خپل ځان مهر کړی دا دی عربو د مدینه منورې عربو ته ویل انصار ته ویل او دا پیغمبر په حق د تاسو باندې ایمان راوړي الله وايي چې دوی ته وايي چې ایمان ور باندې راوړي خپل ور باندې ایمان کول نه راوړي افلا تعقلون آیات عقل نه لري
واستعینوا بالصبر والصلاة او تاسو امداد وغواړئ په ټولو مشکلاتو کې بالصبر په صبر سره والصلاة په لمانځه سره. دا امت مسلمه ته خطاب ده چې ای مسلمانانو هر مشکل کې صبر نه کار واخلئ او په هر مشکل کې د لمانځه نه کار واخلئ. دا دوه وسلې در سره کړئ الله به ټول مشکلات حل کړي. او دا درنې وسلې دي وانها لکبیره او یقینا خامخا دغه لمونځ او دا صبر لکبیره ډېر درانه دي الا على الخاشعين مگر په خشوع کوونکو خلکو باندې دا بیا دون نه ده. نبی صلی الله علیه وسلم به کوم مشکل ورته پیښ شروع نو فورا به جماعت طرف ته منډه کړله. صحابه کرام ته به کوم مشکل پیښ شو هر رقم مصیبت بچو فورا بل مانځه ته تلله لمونځ به کول نفل به کولو الله عز وجل ته به سوال او زاری کولو الله عز وجل ور باندې مشکل حل کړو او ډیر زیات صبر به کولو شکایت به نه کول خپل دین باندې ثابت قدمه به خپل نفس به کنټرول کړي و دي ګناهونو نه او سخت مجاهده به کوله په عبادتو کې او په مصیبتونو باندې به صبر کولو. موږ تاسو ته تاریخ د صحابه کرامو ته وته چې په مکه مکرمه کې بلال او خباب او عمار کوم قسم مشکلات وګالل. سمیه یو بډای بیبی ده هغه تر مرګ پورې په خپل دین باندې مستقیم ولاړه ده او صبر کړی ده تر څو پورې چې دا په ځوانو کې شهید کړی شو. همدا سیاسي سپینګری بډا ده تر مرګ پورې چې تر څو مړ شوی نه ده په خپل دین باندې ولاړ ده صبر استقامت کوي. بلال د مکې په کوڅو کې راکاږلی کېږي او هغه انتهایی سخت عذابونه ورکولی کېږي لیکن د صبر کړی ده تر اخره پورې. داسې صحابه کرام په مدینه منوره کې څومره صبر کړی ده هر مشکل کې صبر او استقامت. یوه بیبي ده 4 بچي چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي او بیا خپلو بچیو ته مبارکي ورکوي د شهادت چې نمدې دپاره ما ساتلي. یوه بیبي ده د هغې خاوند شهید شوی ده ورور شهید شوی ده او پلار شهید شوی ده بیا هم په لاره کې ولاړه ده دا جنازه د چا ده دا د پلانکي ده بس بیا یې هېڅ خبره نه ده تر دې پورې چې پوښتنه یې وکړه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دی احد په غزا کې تر څو چې محمد رسول الله نه دی لیدلی کله چې رسول الله ولیدلو نو بیا یې وروسته ورته ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ای د الله پیغمبره کل مصیبت بعدک جلال هر مصیبت دې ستا نه وروسته ډېر وروسته چې ته روغ یې او ته ژوندی دا نور هېڅ مصیبتونه نه دا د صبر هغه غرونه وو د استقامت غرونه وو. نو الله وایي چې ای مؤمنانو په صبر او په لمانځه کې هر شی پیدا کړئ خو دا لږ دروند کار ده. دا صرف څه غواړي خشوع غواړي. خشوع څه معنا یعنی د الله نه به ډارېږي. وانها لکبیره او یقینا دغه صبر چې دا او دا لمونځ دا خامخا دروند ده الا علی الخاشعین مگر په هغه خشوع کوونکو خلکو باندې الذین دا خلک یظنون چې دوی یقین لري انهم ملاقو ربهم چې یقینا دوی خامخا ملاقات کوونکي دي خپل رب سره په ورځ د قیامت کې به ملاقات کوي. وانهم یقینا چې دوی الیه خاص الله لره راجعون دوی به رجوع کوي. څومره چې د سړي ایمان او یقین په قیامت باندې زیات وي دومره د دې لپاره عبادات اسانه وي صبر به کوي او لمونځ به کوي. الله دې موږ ته ټولو ته رانصیب کړي او صبر او لمونځ نن ورځ د دې خلا ډېره محسوسي